Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our English spoken course. Today in this class I am going to teach you the vegetable names in Pashto by easiest way. The English to Pashto learning course ګرانو زده کوونکو څلورم درس ته ښه راغلاست. په دغه درس کې به تاسو ته د انګلیسي ژبې د ویجیټیبلز نیمز یعنی د سبزیجاتو نومونه په پښتو کې په اسانه بڼه ښودل کیږي. هیله ده چې دغه کلاس تر پایه پورې تعقیب کړئ او ویډیو سکیپ نه کړئ. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په کمه موده کې زده کړئ او روانې خبرې پرې وکړئ نو زموږ دغه کورس تر پایه پورې تعقیب کړئ ځکه موږ هره ورځ دا ډول کلاسونه اپلوډ کوو یوټیوب ته او همداشان زموږ فیسبوک پیج ته ترڅو هغه هیوادوال چې د افغانستان نه بیرون ژوند کوي غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي نو دغه کورسونه تعقیب کړي او نورو ملګرو سره شیر کړي. نو راځئ چې په کلاس پیل وکړو. نمبر 1 اوکرا بینډۍ پښتو کې موږ ورته اوکرا بینډۍ وایو په انګلیسي کې ورته اوکرا ویل کیږي اوکرا بینډۍ او همداشان ځینې خلک ورته یا په بریټیش کې ورته لیډي فینګر هم وایي په ساده ژبه ووایو یعنی لیډي فینګر هم ورته وایي لیډي فینګرز بینډۍ اوکرا هم ورته استعمالیږي. اوکرا چې دا زیاتره په امریکا کې خلک ورته وایي او لیډي فینګرز دغه په بریټیش یعنی برطانیه یوکې کې خلک زیات ورته لیډي فینګرز وایي. اوکرا بینډۍ یعنی او لیډي فینګرز هم بینډۍ ته ویل کیږي. ګرلیک اوږه به تاسو پیژنئ سکرین باندې د ښکاري تصویر ګرلیک اوږه پښتو کې موږ ورته ګرلیک وایو په انګلیسي کې ورته پښتو کې موږ ورته بخښنې سره موږ اوږه وایو او په انګلیسي کې ورته ګرلیک ویل کیږي. ګرلیک اوږه. اونین پیاز او که چیرې ډیر پیازان سي یو نه زیات نو اس اضافه که ورته اونینز یعنی ډیر پیاز یو څخه ډیر پیاز. کله چې په یو لغات په اخر کې اس لګیدلی وي نو بیا د جمع حالات یو څخه بیا زیات ښایي تعداد ښایي. مثال اونین یو پیاز ته ویل کیږي کله چې اس اضافه سي اونینز بیا ډیر پیازانو ته ویل کیږي. ټومیټوز بانجان یا ټماټر هم ځینې خلک ورته وایي ټومیټوز بانجان. پوټوټوز الوګان یا ځینې خلک ورته کچالو هم وایي پوټوټوز الوګان یا کچالو. راډش معنا تیره به کیروټس ګازرې ځینې خلک ورته ګجرې هم وایي کیروټس. ایگ پلانټ تور بانجان یا ایگ پلانټس اس اضافه کوم موږ ته جمع حالات اوړي یعنی ډیر یو څخه زیات بانجان تور بانجان ایگ پلانټس تور بانجان. سپینچ پالک موږ ورته پالک وایو په انګلیسي کې ورته یا انګریزان ورته سپینچ وایي سپینچ پالک. لیک شنه پیاز LEEK لیک شنه پیاز او همداشان لیک څه ده ګندنې ته موږ هم استعمالولی شو لیک ګندنه. ټرنپس بنګړي ته یا ځینې خلک ورته شلغم هم وایي ټرنپس بنګړي ته یا شلغم. پیز تلفظ کیږي پیز. پلیماټر موږ ورته پښتو کې پلیماټر وایو او انګلیسي کې ورته پیس ویل کیږي پیس پلیماټر. کبج ګوپی خو پټ ګوپی ته ویل کیږي تاسو ته ښکاري هغه ګوپی چې پټ وي دې ته کبج وایي کبج. cauliflower
cauliflower ګوبی هغه ګوبی چې هغه خلاص وي تاسې وینئ دې ته cauliflower ویل کېږي cauliflower ګوبی cauliflower ګوبی ginger ادرک موږ تاسو ادرک ورته وایو او دا ادرک څه ده ډیره زیاته مهمه سبزی ده انسان د بدن لپاره ginger ادرک کرنز جوار ګرانو زده کوونکو نننی کلاس همدومره و تر دې ځایه پورې هیله ده چې دغه لغاتونه دغه کوم لغاتونه چې دي دغه زده کړئ د سبزیجاتو ځکه دا ډېر مهم دي کله چې تاسې یو څه اخلئ نو سبزي اخلئ نو دا که چیرې دا کلمې تاسې نه وي زده نو تاسو به ډېر مشکل جوړ کړي نو همدې په خاطر موږ دغه کلاس د هغو وروڼو لپاره هغو افغانانو وروڼو لپاره په ځانګړي ډول زموږ د ګرانو پښتنو لپاره چمتو کړی ده چې هغه د افغانستان بیرون په نورو هیوادو کې هغه که اروپایي وي او که نور امریکایي هیوادو کې اوسیږي او دوی د انګلیسي سره مشکل لري ځکه دوی انګلیسي سره بلدتیا نه لري ځکه دوی انګلیسي نه وي زده کړي نو دې وجې دوی ته زیات مشکل وي نو دغه کورس موږ په لاره اچولی ده تاسې دا کورس تعقیب کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ نور ملګري هم د کورس ته دعوت کړئ او د دې لپاره چې تاسې هر کلاس په خپل ټایم وګورئ نو مهرباني وکړئ ډیره تاسو کوښښ غوښتنه کوو چې زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ په نوم چینل دغه سبسکرایب کړئ بیل آیکن هم تر څنګ ووهئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته یا هر نوی کلاس موږ یا هر ورځ اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي او تاسو یو څه ورڅخه زده کوئ ځکه موږ هره ورځ دغه همدغه شان نور د انګلیسي کې لغاتونه انګلیسي جملې هغه بیسیک سنټنسز انګلیسي کنورسیشن او نور موږ وړاندې کوو تر څو خلکو ته اسانتیا رامنځته شي تر بیا مو د الله په امان ښاد او بریمن اوسئ هر چیرې چې یاست الله مو مل شه